دغه د زویا د خیره نن ښه راغلاست درته ووایو. نو نن د خیره سره یو ولاګ د زویا سره په دې خاطر درته جوړومه چې زویا ته ما ویلي وو مال دلته زموږ په کور کې یو 2 تاکه دي د انګورو. نو مال چې کله د انګورو غټ سي بیا زه تا ته راشي کوم درکوم یې. نو اوس به ولاړ سو هغه داسې کیسه وه مشکل داسې وسي انګور خو یو واښکی و 2 واښکی کې و منګر هغه مرغۍ یې خوړلي دي لمر پسې خراب کړي دي. اوس به ما او زویا ورسو وبې ګورو که چیرې د راشي کولي وو خو تا ته بیا راوشکوم صحیح ده. او که نه وو نو بیا به له خیره سره څه چم وکړو بیا خو کار خرابېږي هو راځه ویې ګورو راځه راشي ورسه درځه درشه ورسه تېزه ډېر. نو ګرمي بیخي تقریبا 45-46 درجې ده. نو دلته دغه تاکې انګور وو بس نو متاسفانه چې انګور یې ټول خراب کړي دي. یو خو ګرمي بیخي زیاته ده دغه واښکی و نو ما زویا ته راشي کوئ هغه ګرمي خراب کړي دي او مرغۍ پسې خوړلي دي. او بل یو 2-3 ځایه نور هم کې و خو دغه یو څه معلومیږي دا یو معلومیږي دا هم خراب کړي دا خو زویا خراب کړي دي. ها اوس به څه کوو نو بیا به نور شنه شي بیا به نور شنه شي دلته به راشنه شي شي اوس دغه نارنج سي بیا غټ سي بیا زویا ته راشي کوم تی چې در وښیم وینې زویا دا رازړېږي وینې دا و دا ښه وینې دا رازړېږي دا بیا درته راشي کوم صحیح ده. و تور څو دانې دي کې دغه ده یا 2-3 دانې دي کې. نو د خیره سره چې بیا دا غټ سو بیا به دا تا ته زه راوشکوم صحیح ده. تر وسلو ښه تر وبهیي بالا بیا خو نارنج تا خوړلي دي داسې درځه داسې راځه درځه درهلاکه داسې راځه داسې اوبه دې ولې له کړې دي اوبه چې راپورته کړه پی تږې شوې ها سړې دي ته څه شو ورکوې دا شام ته اوبه یه ښه راسه داسې ته راسه دغه کښېره دا راسه نو خو بیا دا رقم کیسه وله نو چې زویا ته مې بیا د بازار انګور راوړه ما د دې سره واده کړې وه دغه دې دغه دې مې درته راوړي دي هلته نو دغه مې درته راوړه اوه ته اوس در واخه ته یو دانه در واخه یو دانه د داسې راوشکړه دا واښکی در پورته که په اوبو کې هم ایښي دي اوه څنګه دي چې خوند وګوره دې خوا ته کښېنه یو څه دې خوا راسه هلته کښېنه دې خوند وګوره در واخه واښکی دا در واخه دغه مې راغسته دغه واښکی در واخه ټول څنګه دي خواږه دي ښه خوند درکوي نو دغه انګور مې زویا ته راوړل ځکه هغه نور چې و هغه خو خراب سوي وو اوس بې زه هم خوند وګورم تې راسه دې خوا ته راکړه ماته یو دانه داسې راسه راکړه ښه په یخو اوبو پرېږدې واه واه څه رقم خواږه دي لکه بوره بل راکړه بل
څنګه خواږه سوي دي. نو دا زما او د زویا د نن ورځې په کور کې ولاګ تر یو بل ولاګه چې زه ستاسو خدمت ته حاضرېږم. ما او زویا ته راکړي اجازه. بای بای. بای بای.